د ژوند تر پایه د ملتیا وعدې چې کړې را سره د ژوند تر پایه د ملتیا وعدې چې کړې را سره کوڅه لا څه کې هغه کس نه مې نامه هېره ده الیاسه موږ خو به په خوب کې یو بل نه هېرول الیاسه موږ خو به په خوب کې یو بل نه هېرول بس یاره اوس هغې نه زما نه هغه هېره ده د خیال انځور ادبي خپرونې ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ یاستئ الیاس صافي صاحب ته د خیال انځور ادبي خپرونه کې په لومړي ځل سره ښه راغلاست وایو په خیر راغلی او هر کله راشي خوشحاله اوسئ مننه قدرمن چې موږ ته مو وخت راکړ هیله کوم نو صافي صاحب څه به درنه اورو اورېدونکي په تمه دي نو اول خو به یو غزل ویم چې زه به ښه ګورم بد نه په یو انسان کې څنګه زه به ښه ګورم بد نه په یو انسان کې که لاسونه یې وي تل زما ګریوان کې بیا ووایه زه به ښه ګورم بد نه په یو انسان کې که لاسونه یې وي تل زما ګریوان کې او یا په دې ګناه مې مه نیسه خالقه یا په دې ګناه مې مه نیسه خالقه یا په دې ګناه مې مه نیسه خالقه یا د دې جنۍ د شونډو نه رنګ وران کې واه واه ډېر عالي دی مننه یا په دې ګناه مې مه نیسه خالقه یا د دې جنۍ د شونډو نه رنګ وران کې او یا د مینې آخري حد دی که نه دی د مینې آخري حد دی که نه دی لیکم چا پسې غزل په رمضان کې واه واه څنګه بیا ووایه لیکم چا پسې غزل په رمضان کې د مینې آخري حد دی که نه دی لیکم چا پسې غزل په رمضان کې قسم دی چې به زه درنه بیا تنګ شم څنګه قسم دی چې به زه درنه بیا تنګ شم یو ځل خوند د مینې وګوره باران واه ډېر عالي قسم دی چې به زه درنه بیا تنګ شم یو ځل خوند د مینې وګوره باران کې او زه الیاس د پردي حق نه ډېر یریږم څنګه زه الیاس د پردي حق نه ډېر یریږم که مې حق وي بیا یې زر راله جانان کې که مې حق وي بیا یې زر راله جانان کې ډېر عالي تاسو خو خپله قضاوت تاسو خپله وکړئ اورېدونکو صافي صاحب واقعا چې ډېر بهتره لیک لیکي او ډېر ښه انتخاب کوي نور به هم ته نه اورو نو یو نظم به درته ویم چې اورې زما شعرونه کله اورې که نه څنګه زما شعرونه کله اورې که نه زه دې په یاد کې شوګیرې کوم په بیابان در پسې شپې کوم د غمه ښې ډکې ټپې کوم قسمت حالت ژوند نه ګیلې کوم خوله مې طاقت نه لري تا ته نشم لګیا یم خپل ځان ته خیرې کوم ډېر عالي خوله مې طاقت نه لري تا ته نشم لګیا یم خپل ځان ته خیرې کوم هغه شان خوږ هلک اوس نه یم پاتې خبرې اوس ترخې کوم هغه شان خوږ هلک اوس نه یم پاتې خبرې اوس ترخې کوم ستا د لاسه په لوفر یادېږم اوس ښه ناشنا نشې کوم ستا د لاسه په لوفر یادېږم اوس ښه ناشنا نشې کوم زما د غزل دا هر یو بیت چې کوي دا فریادونه کله اورې که نه زما شعرونه کله اورې که نه زما د زړه دردونه تا یادوي زما د خولې لفظونه تا یادوي زما د قلم لیکونه تا یادوي ستا د لاس خطونه تا یادوي زما د زړه دردونه تا یادوي زما د خولې لفظونه تا یادوي زما د قلم لیکونه تا یادوي ستا د لاس خطونه تا یادوي مړ او ژوندی رانه جانانه ورکې د نرۍ پوزې پیزوانه ورکې ارمان سره رانه ارمانه ورکې چې لږ د غم خو مې بدل شي که نه د دیدن په نوم هغه درمانه ورکې چې لږ دا غم خو مې بدل شي که نه د دین په نوم هغه درمانه ورکې زما د زړه د خاموش درد نه راجوړ دغه سازونه کله اورې که نه زما شعرونه کله اورې که نه د بېلتون په جال کې ګیر یم د غمونو کال کې ګیر یم د وچغنو شال کې ګیر یم تسلی له هېڅوک نشته چې ستا ځای ډک کړي قسم د دې کمۍ له هېڅوک نشته د بېلتون په جال کې ګیر یم د غمونو کال کې ګیر یم د وچغنو شال کې ګیر یم تسلی له هېڅوک نشته چې ستا ځای ډک کړي قسم د دې کمۍ له هېڅوک نشته او زه ښه په دې پوهېږم زما نوم به درنه هېر وي څنګ که خلک به دې ډېر زما الیاس دا ناصر زړه چې کوي دا غږونه کله اورې که نه زما شعرونه کله اورې که نه واه ډېر عالي صافي صاحب واقعا تاسو ته ما مخکې ویلی چې ډېر ښه لیک لیکي ډېر ښه نظم لیکي او خبرې نه کوو نور هم ترې نه اورو نو یو بل غزل به ویم چې نن دا مست انسان چې غلی راته ښکاري نن دا مست انسان چې غلی راته ښکاري مرور یار نه راغلی راته ښکاري او عبید صاحب زړه مې بند او ساه مې ډوبه کېږي زړه مې بند او ساه مې ډوبه کېږي ځان د چا ازار وهلی راته ښکاري مننه زړه مې بند او ساه مې ډوبه کېږي ځان د چا ازار وهلی راته ښکاري د یارۍ خبرې بار راځي خولې ته د یارۍ خبرې بار راځي خولې ته دا زړګی مې نور چاودلی راته ښکاري او جنۍ ستا کیسې د یار حجره کې وکړې
جنې ستا کیسې د یار حجره کې وکړې بیا یې ښه غټ جام دی څکلی راته ښکاري او دې سړي خو عجیبه غوندې ځواني وه دې سړي خو عجیبه غوندې ځواني وه ځان یې چا غم کې خوړلی راته ښکاري او خاموشي په کلي بیا د خوره شوې خاموشي په کلي بیا د خوره شوې بیا الیاس ته کلي تللی راته ښکاري مننه صافی صاحب چې موږ سره د په خپرونه کې برخه واخیستله او خپل غزل او خوږ نظم دې موږ سره شریک خوشحاله اوسئ باعزته اوسئ قدرمن شئ شرافت په وختونه به یو غزل ډالۍ کړم چې اکثر عاشق سړی ملنګ ولي وي اکثر عاشق سړی ملنګ ولي وي اکثر عاشق مین په بنګ ولي وي او جهاد په نوره دنیا هم روا دی جهاد په نور دنیا هم روا دی یو د پښتون خاوره کې جنگ ولي وي جهاد په نور دنیا هم روا دی یو د پښتون خاوره کې جنگ ولي وي او زما دا تاریخ زړګي هم دوی اړوي زما دا تاریخ زړګي هم دوی اړوي دومره خواږه دا غنم رنگ ولي وي او زما د خوب نورانولو سبب همیشه ستا د بنګړو شړنګ ولي وي مننه زما د خوب نورانولو سبب همیشه ستا د بنګړو شړنګ ولي وي او ټاټکې بیلچه مونږ پښتنو ته جوړ دي ټاټکې بیلچه مونږ پښتنو ته جوړ دي د بل چا لاس کې د کولنګ ولي وي او الیاس ستا د سترګو لاندې ګوره الیاس ستا د سترګو لاندې ګوره همیش د چا د شونډو رنګ ولي وي ډېر علي ماشاءالله صافی صاحب په اخره کې اورېدونکو ته څه پیغام لري نو دا پیغام خو ما په نورو خپرونو کې وړاندې کړی چې مینه محبت خور کړي نفرتونه نه هېڅ نه جوړېږي دوه ورځې ژوند د یو بل ته مینه ورکړي محبت ورکړي او نفرتونه او کینه او حسد هر څه د زړه نه وباسئ ډېره زیاته مننه صافی صاحب چې موږ سره د ښکلې غزل نظم موږ سره شریک کړو او د اورېدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره یاستئ او د کامرامین صاحب څخه هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره په کمره کې ډېره زیاته همکاري وکړله تر بلې خپرونې پورې ښه وخت خوشحاله شي